وې دي چې په حدیث باندې عمل مکو اول زړه دې فتنه جوړيږي. فتنه څوک جوړي؟ تل فتنه تعریف وکا. زید دے بطور مثال اگر هغه پر فلیدون عملو کې په امن بالجهل عملو کې په سب بندې باندې عملو کې جانب مقابل ورته چې دا منه کوي نو وزدا مفتن شو که هغه مفتن شو. د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اتباع د هغه سنت ته فتنه ویل جی وې د پیغمبر په دې حدیث باندې عمل کول فتنه ده. لکه ډېر خلک تاسو وګورئ وې دي چې په دې حدیث باندې عمل مکو اول زړه دې فتنه جوړيږي. فتنه څوک جوړي؟ تل فتنه تعریف وکا. زید دے بطور مثال اگر هغه پر فلیدون عملو کې په امن بالجهل عملو کې په سب بندې باندې عملو کې جانب مقابل ورته چې دا منه کوي نو وزدا مفتن شو که هغه مفتن شو. ته څنګه له حدیث دا و چې فتنه باندې جوړې نه اعوذ بالله من ذلک ودا فتنه می ته تمراوړه. جد ابن قیس په نامه باندې منافقو د تبوک د غزا په طرف باندې تشکیل کې دو پیغمبر ته مطالبه وکړه ویزه چې زو وی ویل یا رسول الله خلک د جیړ پوښتې دي په ځای دې باندې چې مون قتال او جهاد دلار شو په نور فتنو کې واقع نشو زناګانو کې الله عز وجل ویل دوی په فتنو کې پریوتی دي او جهنم د کافرانو لره ګیرون کې دي. د پیغمبر حدیث د پیغمبر سنت ته فتنه ویل دادا چې د انسان ایمان برباد دي. ویجی فتنه بدل تن راوړي ولکه فتنه تعریف وته وکا د مرفوع تعریف وکا د منصوب تعریف وکا د مجرور تعریف وکا د مضاف تعریف وکا تو وز د فتنه تعریف وکا بعد دغه دغه دوه کسان وګورا چې فتنه دراوړله او کدر اوړله د یو له فتنه ذکر شویل کې دي چې د ډایرک د محمد رسول الله په سنت باندې عمل وکړو که فتنه دی ویل شي کافر دوی نه پیږي ویل حدیث مفتین دي دا له حدیث جمعه تلارشه وقد تحت سر الله سنن دي فوق الصدر راجي فوق الصدر دي وقد امين بالجار كي بالاخفاء راجي بجار دي وقد دا چې مان ذکر فلدين کوي کنا راجي رفلدين دي ولک چیرته یو اهل حدیث د نور خلق جماعت لور شي او عمل یو کې په سنت طریقه به ګوره به مسلمان علميږي. بل صفت منافق الفرح بمصائب المسلمين. مسلمانانو له تاوان ورسېدو فتنه ورسېدې مشکلات ورسېدل سخت ټکونه ويره مړ وکړي چې باندې نشو بلخشا مولا خو پرېدا شهادتونه رالل زندانونه رالل قید راغی بل تاوان راغی یاره الحمدلله سب خوانده وکړي. د مسلمانانو په مصیبتونو باندې خوشاله کېدل دلیل د نفاق دی او د مسلمانانو په ترقی باندې خوشاله کېدل دلیل د ایمان دی. بل صفت د منافق اهل خوف وجبن سخت بزدل دی. سورہ احزاب کې الله عز وجل فرمایي او توبه کې وکچر تر شلوی لوی غارونه پیدا شي په وخت د جګړه کې چې التل نو زمانہ کله بچ دي سر ساتون کې تبه دا ګمان کې چې دا اوس د ملک له یټم جوړي نو دا سر کې یو کني دا اوس سر دی. اهل خوف چې دشمن تعرضونه کې او جبن بزدل. بل صفت د منافق چې کله تکلیف په باندې راشي نو د په بدن کې د حرکت راشي لکه سړی چې د سنکدن په حال کې سترګې سپینې پاتې شي معنا یو دم چا ورته شي حالات هنګامي دي. سورہ احزاب کې الله عز وجل فرمایي سړی د سترګې تک سپینې شي لکه هغه د سنکدن والا
خو که چا ویل چې نقشه بدله شو چا په دې سره لاړه په بل ځای باندې او هو به شبر وګد کې وینن ما معلومه ولا محمد رسول ډاکټر صاحب نن تاریخ به جوړو تاریخ مامور شه دا وي اشپز بابا هم دا وي او 15 منټه مخکې په یو حال راغلی و که چاړه دې ورچولې پټې وینم پکې نه و دا مونږ ټول یو ایواز ډاکټر صاحب نه دی ایواز مامور صاحب نه دی ایواز بل نه دی مونږ ټول یو